درېیمه روژه ده. درېیمه روژې مازدیګر دی. مازدیګر دی او تحصیل بازار دی. خلک راوتي دي، څوک معیاري څوک هندواني علي، څوک هندواني دي. صدیق صاحب پکې دغه دی، هندوانه ده. همدې هندوانې راښودي دي په دې شکل. خلک د مهنګایۍ نه ډېر تنګ دي. راځئ چې وګورو چې خلک چا څه پخ کړي وو. امیر صاحب ښایي څه دې پخ کړي په دې ځای کې؟ علیم دی واغه. نو څه وایي بازار څنګه دی؟ څه خرڅېږي که نه؟ څویمه روژه ده؟ درېیمه روژه ده انشاءالله. بازار خو ښه ګرم دی. دغه د هندوانو والا پکې ځان ده هندوانې خرڅوي. وړو دا څه دي؟ دا علیم دی، سوپ دی، ټوله ده، ناري ده، ګل دي. پسو دي دا؟ دا پسو 50 30 40 50. انا زناوره غونډه کې دا خلک چغې پکې والګه. چټنۍ لانی ارایله دا څه دي؟ دا څه دي؟ زموږ سره دې ټوله د ناري ده، حلیم دې چکني ده، لاهور چکني ده، چکني ده، حلیم دې ناري ده، دا نور لږ شی شوګونه دا به کم یې یادوم. رمضان پې کوي سمجھا لګې لرګه داس کا موبایل مړه لکه تا علم خان دا نور څه کار نه ځکو بس یا رایله چکنۍ رایله یا امیر صاحب دی پکې. خلک ډېره خوشحاله دي که نه مازدیګر الله لاک شکر دی. موسم ته خوشحاله دي. هغه دا څه دي؟ پسو ده او دغه خاندمه دا څه دا څه دي؟ دا څه دي؟ علیم او نیاري چکني چاټ بل څه پکې نشته؟ بل څه نشته؟ څه دي هلکه؟ دغه دي جون دي شوفل دي نیاري دي سوپ دي علیم دي څرګو خلا ډېر خوشحاله یې ولې؟ هغه دا په یو څه به یې ټول نومونه واخله. دا دي څنګه؟ الحمدلله ډېر خوشحاله یې ولې؟ ډېر خوشحاله یو څوک ښکلې میاشت ده، روژه ده او دا هر طرف ته وروره دا خوراکونه دي، علیم دی، ناریانې دي، سوپ دی، سموسې دي، چاټ دی او خلکو سره ښه ډېرې روپۍ دي او راځي وروره دا سودا. وړه ګوتې دي. ته څنګه یار علم خانه؟ صحت دې ښه دی؟ بس هغه سره دا ګوتې دي او ګړۍ اختر را روان دی که نه یاره؟ ټوپۍ دي دا خلک باران ورېږي وروره ټول له مزدورونه راغلي دي او پیسې ورسره ښه سیوالي. څوک کولې له، څوک ګنو له، څوک ملګري یو ځای ته روپۍ ورسره ښه سیوالي. دا یو ملګری ځان له ګوتې دی سالې